نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. د کوټې نه واخله تر سوته پورې لر اوبر چې څومره مشران راغلي دي زمونږ خویندې ځوانان کشران ټولو ته د زړه د تله السلام علیکم. زه یقیني چې تاسې کسان او د اخسر نه و اخسر رسا خپل مشرون کسان او خپل ځوانون کسان او د پینډال کسان په مو خپل یو داسې هیبت تاری شوی دی چې زه نه پوهېږم چې څه ووایم. ویلي چې د هغه پینډال دی چې دغه پینډال دی پوره موږ د ډېر وخت نه ترسیدي دغه پینډال په انتظار کې وي چې موږ دغه مجمع او دغه خلک کله داسې په یوه ځای سره ویني چې موږ لار او بر د خپل دوک د خپل درد او د خپل ستونزې په یوه بل کې شریکې کړي. مشرون نوستي عزتمنې همیشه د خبرې یو مخ دا وي چې تېر شوی وي، یو مخ دا وي چې موجوده روان وي، یو مخ یې هغه وي چې روان وي. دا درې سټیپه وي. زموږ عمر دومره ډېر نه دی خو د 83-82 نه دغه سایډ ته بیا زه په دا پوهېدم چې ښه بد څه دي. افغان مهاجرین نارت وزیرستان زه سټوډنټ دغه ځای نه شریکوی مو یې نیکه خبرې مو نیکه څنګه وې هغه مشرونه په دنه مخکې ډېره تیاره وه خو په دغه ځای کې د مو د نارت وزیرستان ورسره ساوت وزیرستان یا لار بار خو چې مو نقشه دا وه او د ټول خلک نقشه د دغه بیلټ نقشه و دا وي چې مو په د تخیل کې یو میټرک سکول د میټرک رسه های سکول په دغه کې څه لږ ټیچرون دغه نه بعد په ټوټلي ابودي کې لکینه ابودي سکول نشته. زه په دغه ټایم کې په دا نه پوهېده چې د سکول دومره اهم دی چې د په هر کلي کې په چار دی، د هاسپیټل دومره اهم دی چې د په هر کلي کې په چار دی، د بجلی داره اهم دی چې د په هر کلي کې په چار دی او د امن څومره کښلی دی چې موږ پاتېر غرینه کې پل ګډینه کې په ټایم چې د پیک اپ کې مات و څه 2.5 لک راونډ اباؤټ داسې 2.5 لکه خواوشا و په 2.5 لکه کې پیک اپ پوخه 2.5 لکه 2.5 کروړه وی. نو زه په خپله درته ویم چې موږ د خپل کلي نه داسې په ډېر 2-3-15 کیلومتره باندې پرېښی په یول ګاټ کې زه کلي ته ترې نه لوړم. سهار به راتلم هېڅ به نه وه خپل پیک اپ به زما هلته ولاړو امن و. خو د هغې نه وروسته ورې ورې د بډر پخ سیډ یو پروګرام لګیا شه سویت یونین دی او جهاد دی او میرز ته دورې پرې خلک ورباندې تېرېږي په دغه څنګو تېرېږي. میرز په دا نه پوهېدي چې دا یور آخري میرز طرف ته روان دی دله روړي. په دغه شکل کې میرز په زوني روغلي ژڼې شوې پیرا شو هورر کې روغی تعلیمینه وکړل بدیا وولده او حالات وولدل چې حالات دغه ځای ته ورسېدل چې نه ما ډاټسن خو پرېږده په خپل ځون باندې د خدای چې د په قرآن پاک کې د حفاظت څومره صورتونه دي دا مو تېرول چې زه د کیر نه راوته او د مو قبیلې وتېرول چې میږ د قبیلې نه کاس روان دی په بدیا سیدو سل پسې چې نو ویګاو ژوندی رڅي که نور ځي دا ویلې وشول. دغه نه بعد د مو ځوانان سټوډنټ دا مړه شول مو مشرون مړه شول سوې په تهادات کې د مو سره زیر زبردستي وشوه چې داسې مه کښېنه داسې کښېنه داسې مه څه او داسې لوړ شه. د مو د اعصاب د مو د دماغ خلاف بل سړي د مو فیصله متوي چې داسې وکړه
دا په مو مسلطه شوه، دا د مو وخت تېري شوه. تعلیم، صحت یا د یوه شهري دپاره چې څه پچار دي د مونه اچوي او اخیستل شول، چوي او اخیستل شول. هغې نه بعد بلکې لهرګاډ شو میدون ته چې د مو بجلی نه وه چکیزه نرځي مو هغه چینا غیړي ایړه چې څه شی وي په قبایل ټیکس فری زون دی. مو هر یوه قبایل زون ته ټیکس ورکړی دی، هر یوه قبایل زون ته ټیکس ورکړی دی په دغسې پیړ ته او په پرمټ متشاعر ته. د هغې نه بعد پاکه متخصانه شوه ملا چې مو څنګه څه وي د هغې په وړل یې برید وکړه. دا مو بله ول ده، نه پې لګیا دی. میش د هغې نه څه نه دي غوښتي، مو ازي تیچی دي، ډیمینه دي، نیرینه دي، پابند ډیم نشته، هغې نه بجلي نشته، او کارته جوړه دو پا بجلي کې مو خسا نشته، او که مو ګیس دی په ګیس کې مې خسا نشته، که مو کرومایټ دی کرومایټ دی مو نه دی، معدنیات دی مو نه دی، پخ کې مو ته خسا نه میلویږي. آیا دغ قبایل دغ پښتین لار بار چې څومره پښتین پرېږده دغ پښتین د پوره دا یوه سوچه سمجه یوه منصوبه نسیل ده. بیا دا د مو سره د خپل حکومت زیوتای نه دی او نه دو پچار چې په دومره ډېر کلونه کې په دومره ډېر وخت کې په دا نظرسني وشي چې دغه خال کې یوه پیړۍ وواله بله پیړۍ لګیا دو. ځینې بچیون وشول، زړې شول، زوړه شول، سپین ږیري دي، په دغه درد او په دغه دوک، په دا ځنوزې، په دا وینې کې، په دا جیلینه کې او په دغه ټینشن کې هغې ځواني ښه تېره شوه، هغې زړبیدي ښه په دا کې ضایع شوه. نن نوی نسل بیا د مو په دغه شکل کې دی، په دغه یغه ورنشته. نن د جناب محمود خان صاحب خصوصي زه شکریه ادا کوم چې د میش د پښتنې د یوه ځکولي سوچ کړی دی او میش پښتونه په یوځې شوي. خو زه په افسوس سره دا ویایم چې کرسي متباره دو، کرسي متباره دو، لیډرشپ متبار دی، خو رهنمایي لیډرشپ نوم د څه شي دی، کرسي استعمالیږي د څه شي دی پوره. نن د مو د پښتونخوا مشرون چې د مو د 10 کاله وینه تیا شوه، د 10 کاله زه په څټ پوته یم د تعلیم نه، زه په یوه اندر نګري کې پرېت یم، د مو دپاره هېڅ قانون نشته، مو دپاره هېڅ لایحه عمل نشته. په دا کې د مو مشر په یوه بله بزکشي لګیا ده چې د کرسۍ دو صرف. نو پا کرسي پرې په هماره هات پرې که د دغ پښتین کوم حق ضایع کېږي نو دا ډېر غټ جبر نه دی د حکوم سره، دا ډېر غټ جبر نه دی شوی چې د مو د سوات نه اونڅه د کوټې راسه څومره مشر پرېت دی، د پارلیمنټ حسادو یا پارلیمنټ نه بار دی یا سینټ حسادو یا لیډرشپ دی، دغ د حق نه جوړېږي چې دا په څه په پارلیمنټ کې نوست یې څه شي دپاره د لیډرشپ دی، دا دی چې دی تو بچیون ولې ضایع کېږي، دغه مستقبل ولې ضایع کېږي، دغه یو لایحه عمل ولې نشته زندګۍ، دغ ته د یوه شهري زندګي ولې نه دو میسر. په دا آیا سوچ پچار نه دی تو د لیډرشپ حصه دا نه دو چې ته په دا وغږېږې، که تو د لیډرشپ حصه دا دو چې په حکومت کې تو ته ښه منیسټري میلاو شي، په حکومت کې ډېرې وزارتونه درته میلاو شي، نو بیا تو زه ویر کړه، بیا دې نه بعد زه هېڅ نه یم. دا خبره د زړه دو خواروک تو دا خبره میش ځوروي، دا میش جړوي. نن د دغ سټیج نه ټولې پښتونخوا مشرون ته د مو اپیل دی، د مو خواست دی چې مو تو دپاره پچار دو چې په دغ پنډال کې زه تو خضري هم ولګوي او د دغ ملک سره د مینې د محبت چې څومره د مو نقشه پرته دو دومره په پاکستان کې د بل کوم نشي جوړېدی. نو آیا د هغ محبت به وجود، د هغ کردار به وجود، د مو د هغې واپسي څه میلاو درته
هغه مو کیما ګټه میندلې دو زه زیوته ګټه نه غواړم خو په پاکستان کې نه یا بین الاقوامي دنیا کې چې د انسان د پوره څه ضرورت دي څه پچار دو چې هغه ذهن پر سکون وي چې زه په یوه په سکون ملک کې پنډېږم او زه په یوه داسې ملک کې پنډېږم چې انسان سره لګېدلي ضرورتونه هغه مو ته میسر دي د مو وزیر اعظم د مو حکومت هغه مو ته میسر کړي دي حق ته مو نه جوړېږي د حق د غوښتلې د پوره د مو د خپل لیډرشپ نه په کلاکه دا غوښتنه دو چې روشه په دغه پینډال دا یو هغه پینډال جوړ شو چې د ډېر تاریخ و د ډېر وخت بعد جوړ شو چې زه تو په دا خبره هاور وکړي چې که د پاکستان پرایم منیسټر د مو د دغه پښتونخوا یو کس جوړ شي په دغه لیډرشپ کې مو ته څه پیدا شو چې زه داسې وخت تېروم که دا وزیر الله جوړ شي د کې پي کې مو ته څه پیدا دو چې مو وخت تېري دا شی وي چې دا دو که دته ډېر وزارتونه میلاو شي مو ته څه پیدا دو چې د مو د دغه عوام خیال فکر د دغه تعلیم د دغه صحت د دغه امن د په سوچ کې نه وي په دغه کمپرومایز چې دای دا وزارت نه وخلي په دغه کمپرومایز چې دای پرایم منیسټر نه جوړیږي په دغه کمپرومایز چې دای سی ایم نه جوړیږي او دای شخصي مفاد ته جوړیږي دا د مو نه دی دغه په دروغه مو ته پښتونو جمعه واخیستې دو دغه په دروغه د پښتونو دعا کړې دو د مو په نصاب کې پښتې ووته مشر خبره وکړه چې خطه چې پرنسپل صاحب په خپه کېږي پښتې ویایم دا د پښتې الفاظ په ورې ورې د زبان نه د کتابه نه او د لباس نه په درې شکله کې په ختمول باندې زه تو وینې چې لګیا دي زه تو وینې چې لګیا دي په د درې شکله کې په زبان هغه ختمېږي په لیکل هغه ختمېږي او په لباس هغه په ختمول باندې لګیا دي مو ته د پوره پچار دو چې زه تو خپل کلچر خپل لباس خپل زبان په لیکلو په ویل کې دغه دفاع وکړي په خپله ژبه سړی کښلی شي ټیم زیات نه وخله خو نن چې د کوم مقصد و دغه ځای ته راغلی دی په مړه باندې واړیکې غوندې خبره یې ته کړه د مو د کوم یوه جتر راونه دو 15 کسونه راون دي په دا کې لیار نشته په ګیټ یې نه پرېږدي دا په یوه غره راوښتل چې کله په یوه غره راوښتل نو په دغه ټیم کې شپه وه په دغه وخت کې یو کس د غره نه وګذار شي لوس یې موت شي دا یې راواخیستی یا راون کړی دی هډوکي داړ بېهوشي ورڅا نسکرېږه چې ګېږه بل بوډا دی دا نسکر شه بېهوشه یې مزل نه دا بوډا خپل بچي نیولی دی په پښې دار کشوي په د غره کې څیک پلور والد صاحب خپل پلور یې نیولی دی په پښې او دا ګژوي په ژغل کې او د مو مشر په لیډرشپ کې په پرایم منیسټري او په سی ایم او په دا بوسکشي کې لګیا وي چې زه سیاست کا پلور به د او په چاسې وي چې په غره کې ارګژېږي وینه وینه روانه دو او خپل بچی یې ورڅه کوي او د مو خپل ریاست په ګیټ لیار نه ورکوي نن د مو 100,000 کاډې ګلون کیمپ افغانستان کې پراته دي د څه ورځې نه ویډیو د څه ورځې نه ټلیفوني نه بچیون وړو وړو د سوړه نه ضایع شول مړه شول تمبیون نشته کټا نشته و هغه خلک د دغه ریاست د دغه خور زمن دي او نن د هغه دپاره یو د مذاق په شکل کې لاس ګاډي ویر شي 15 ګاډي ویر شي لیشت نشته نوی نشته زیړ نشته آیا دا ریاست د خپل خلک سره د وفادارۍ د محبت نقشه دو دا محبت نقشه دو و مو مشر مو نه چیرې مخ اړولی دی ولې مو نه کسي ولې د مو په دغه ستینځه او په دغه درد ځون ولې نه خبروي دا یوه واقعه نه دو په بیک لګیا شو په دا ټاون کې په دغه باني کې وړه وړه ماشومان دي هغه چې د هغې په پلرون کې جرات شته د هغې په ورڼه کې جرات شته
هغه مزدیرا کړای شي خو نن د مو هغه کاسب او اصل چې آدمو لرګی دی آدمو تیږه دو آدمو مدنیات دي آدمو پلوس کې نه دي امو زنغذای دی آدمو پلوس کې نه دی د هغه زنغذي د هغې تیږې د هغه مدنیات په وجه د مو خلق په بیک لګیا دی دا د ریاست ته پوره د سوچ تو کنه او د مو د سیاسي لیډر د پوره د سوچ تو کنه چې دا د مو عوام دا بیک غوړي په خپل ملک و مو مشر بیا هم دا ته ورڅټ کړی دی نن زه بیا یم چې مو ته هغه روغی خو مقصد ډېر مې زړه څه غوړي ډېر مې لول غوړي خو بیا هم خلک دي مشرون دي ورسته زه پاولی نه وم خو دا یو سول درته کوم چې دا مو کادو که دا مو کاو ضایع کړه بیا ولس مژئ دا د هر لیډر د پوره پچار دو چې روشي د خپینډال ته و په د خبره غور وکړو آخر دعوانا